سلامونه ستړي مسئ هر کله درته د بادامو وطن چینل لیدونکو موږ د کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ ته راغلي یو او دلته په خاک جبار ولسوالۍ کې بیا د خورد کابل سیمې ته راغلي یو د ملګرو له برکته د مڼو هغه ځانګړي باغ ته راغلي یو چې د وطن تولید هم د ډېر ځانګړې د ښکلا ترڅنګ یې ځانګړې ذایقه او د افغانستان په داخلي تولید کې لویه ونډه ادا کړې ده. غواړم چې دلته د ملګرو سره خپله یو شاعرانه بنډار وکړم او ترڅنګ د دې ځای مسؤل سره وغږېږم چې د دې باغ نه څومره عاید ترلاسه کوي، چارې څنګه روانې دي، د اوبو کمی شته نشته، څومره امکانات ورته برابر دي. یو ښه مجلس لرو په دې هیله چې راسره منتیا وکړئ او تاسو راسره اوسېږئ او بالاخره تاسو هم د دې مجلس نه خوند واخلئ. په ځانګړې توګه هغه ملګري چې هغه له هېواده بهر دي، لاسرسی وطن ته نشته، غواړو چې د هغوی لپاره ځانګړی او ښه پروګرام ولرو. ښه ملګري راسره شته تر څو پورې دوی ټپې ځیم راته ووایي او ترڅنګ به یو وړوکی ترنم هم د دې ځای په مسؤل باندې کوو، ځکه چې اړتیا هم داسې ده چې هغه دې باید د غږ خواږه موږ سره شریک کړي. تاسو له موږ سره اوسئ، موږ له تاسو سره یو منتیا مو غواړو. ما درته ویل کابل ته مزه، ما درته ویل کابل ته مزه، مڼې خوږې دي ما به هېره کړې مینه. موږ راغلي یو د کابل خاک جبار ولسوالۍ ته، بیا انته د خورد کابل سیمې ته راغلي یو. د ډېر یو ځانګړې منظرې درلودونکې سیمه، ترڅنګ یې هغه ټول نه بهتره دا وه چې هغه د اوبو څومره صفتونه دي همدومره ښایسته اوبه یې وې. ساعت مو تېر سو، مجلس مو پکې وکړ، ملګري مو سره ولیدل، ډېر ښه بنډار مو وکړ. غوښتلم چې تاسو هم د دې بنډار نه برخمن کړو، تاسو هم راسره وګورئ او بالاخره خوند ترې واخلئ. ټول یاران راسره دي، سجاد شاه او ترڅنګ یې کړو خیل صاحب، احیا جان، کوچی صاحب، سالک صاحب او دلاور خان. د دې باغ څومره رنګیني چې وینئ تاسو د همدې سړي برکت ده. دا د لاس د تڼاکو برکت باندې هم د وطن یو ښکلې میوه تولیدېږي او هم دی ځان ته هم کار زمینه برابره کړې، نور ته هم زمینه برابره کړې. د سره به د مڼو د باغ په ټول هغه تولیدي سیستم باندې چېرته انتقالېږي، بازار یې څنګه ده، په دې به غږېږو ورسره. خو له هغه وړاندې غواړو چې فکر مو بدل کړو، یو لنډه مشاعره به هم سره کوو، داسې د بنډار مشاعره به ډېر به داسې لغت براني پکې نه وي. سجاد هرکلی به له تا پیل کړم، ستړی هم مسې او ملګري انتظار دي. ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو ته او ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم او ډېر خوند یې وکړو چې دلته راغلو. د مڼو باغ مو له نږدې ولیدو، دغو ملګرو سره مو خبرې اترې وشوې او د دې ترڅنګ د مڼې په هغه اقتصادي هغه باندې هم وپوهېدو، ارزښت باندې چې دلته ډېرې مڼې تولیدېږي، بیا خرڅېږي، تجاران دلته راځي، مخکې له مخکې خرڅېږي. نو تا یوه ټپه وویله، بله وایه ټپه ده چې مې د تورو زلفو وار و، ما د کابل مڼې خوړې په کور دی ننه. ملګري به شعرونه هم وایي او بله دا چې خبرې اترې به هم سره کوو، یو سروکی به هم حتما سره وایو، حتما انشاءالله. بس ملګري به ارامه سي. سجاد ته لږ ډېر مېلمه یې، ځکه چې ته هم له خوسته راغلی یې، دا ملګري خو د همدې سیمې دي. باغ کې څو ډوله مڼې دې ولیدې؟ ما خو اوس دوه ډوله ولیدې، یو زیړې دي او بلې سرې دي. نو پوښتنه مې وکړه وایي زیړې دا سره هم درته راوش کوم که نه چې توازن یې برابر سي. ومه خوړې ډېرې خوندورې برید ته بې اجازې خو مې راونه څه کوله، خبره خو نشته. ښه او برید په دېګو شیانو کې ډېر اخلاصمند دی، نه پریمان هم دي، ښې ډېرې دي، نو ډېر په دغه یو دوو کمېږي هم نه. دا رسېدلي باغ خرڅ کړی ښه تاوان یې بل چاته ده. ډېر علي ښه کاکړو خیل صاحب، ته هم ستړی مه سې، مننه لکه دردانۍ مو. بنډار ته به راسو، ته به هم ټپه او شعر سره راته وایې چې ملګري یې واوري، بیا به ترڅنګ د دې
دغه سیمې باره کې د آب و هوا د نور میوجاتو ځکه تاسو همدې ځای هستې اوسېدونکي یئ هغه هم راته غږېږي چې ملګري لا معلومات ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته او درنو اورېدونکو ته په دې تمه چې ټول ښه اوسئ او تاسو په خیر راغلی زموږ سیمې ته او هر کله راسئ او بار بار راسئ. ډېره مننه خیر اوسئ. ښه دغه سیمه خو چې موږ ولیدله دغه یو باغ ته راغلو فکر کوم دغه شپږ جریبه یو هغه د دومره ځای نورو ښایسته هاوس درلوده چې ملګري به یې وروسته هغه هم په ویډیو کې راسره وګوري چې ډېر ځانګړی و. دا د خاکی جبار په ټوله کې نور کوم میوجات دلته کېږي د دې ولسوالۍ په هغه لرو پرتو سیمو کې نږدې کې د دې نور کوم میوجات کېږي یا شته ډول ډول میوجات دلته کېږي که نه. موږ خو دلته یو څو محدودې سیمې ولیدې او دا چې پورته نورې ولسوالۍ ته لاړ شو بېلابېلو کلو کې مڼې دي، همداسې زردالو دي، شفتالو دي، ناک دي، څنګه انګور دي، انار هم شته خو هغه د خاکی جبار داسې یو سیمه ده چې له دې ځای څخه لږ یو څه لرې ده. نو هلته پریمانه کچه باندې بیا د مڼو هغه به زمونږ سروبي ته نږدې هغه سروبي ته نږدې ده. د مڼو عمره انار بیا هلته شته. ښه ډېر عالي. نو داسې ډېر ګیلاس دي، نور دغه ایراني ګیلاس اوس راغلی دی، هغه ډېر عالي میوه ده او ډېر کرل کېږي او ښه حاصلات هم ورکوي. موږ لکه چې داسې خاص موسم کې هم نه یو راغلی خزان ده خاص موسم هم نه ده، نور خزان ده او دا مڼې هم ځکه نور اخري سوي دي نو دې نه وروسته پای ته رسېږي. دلته یو ځای ډېر مشهور ده چې فکر کوم بند غازي ورته وایي که بند نه غازي او دغه لاره کې و فکر کوم او په لاره کې و خو هغه داسې شوی چې هغه کوم وړاندې چې جوړ شوی و بیا هغه لاندې دروازې لري شی لري هغه چې کله خالي کېږي که نه نو هغه اوس خرابې سوي سیسټم یې خراب سوی ده نو ټول له خاورې ډک ده نو هغه اوبه یې بیخي له منځه تللي دي. ډېره ښه منظره هغه ځای برابره کړې وه دغه بیرون یې ډېرې ښایسته ونې وې ښه منظره یې جوړه کړې وه. ښه احیات ته قربانو کې که مېلمنو کې زنو هم مېلمه هم قربا دواړه طرف به غږوو. مېلمه ښه مېلمه دلته بېل مسؤلیت لري قربه بېل یو طرف ته څه مېلمه به شو ښه بیا صحیح ده مېلمه ښه سجاده مېلمه و څنګه چې خبره شروع کړله بس ټپه یې پکې ویلې ته چې مېلمه نه ټپه راته ووایه شعر راته ووایه زه به څه ووایه یو راته بیت درته ووایم وایي زه به څه یم زما ځان به څه یي زه به څه یم زما ځان به څه یي چې ځان ترې ورکي هغه ځان به څه یي. ډېر عالي ډېر ښه دی ډېر ښه انتخاب لري احمد ځای صاحب د بیتونو مخکې یو ما سره نیم بس داسې شوقي وایو. سجاد بیا داسې ده چې څومره چې ما لیدلی ده د هرې خبرې سره بیت او ټپه ورسره شته. دغه یو بهتري ما پکې لیدلی ده چې دا یې له ټول نه ښه خوی ده یعنې بالکل دې کې پاتې نه راځي. ته ځکه نه یار نو زه اوس نه پوهېږم ما که د نور ملګري وغږېږي نو بیا به داسې یو وړوکی غوندې بانډار سره وکړو شاعرانه. کوچی صاحب ستړی مسې ستړی مسې په خیر اوسې. دی مخکې یو خبره هلته وکړه وایي ما ته د ټپو او د غزلو خبرې مه کوئ که اتڼ یې را میدان ته څنګه ما ویل ډول خو اواز لري چې که نه اوس ډول خو نشته. رښتیا مو اتڼ سره مو سناسه شوق شته او دې شیانو اورو یې دومره ډېره علاقه مو نشته ورسره او دومره وخت مو نه ده ورکړی چې دا زیات واورو. سجاد ته څه لرې که نه لرې وروسته بیا زموږ نو زه به څه بیتونه ورسره شریک کړم وایي چې دا ستا د زړه خواته در روان دی بل سړی دا ستا د زړه خواته در روان دی بل سړی زه نه یم اوس مالک د دې مکان دی بل سړی ډېر عالي. زه نه یم زه خو ستوري هم را لرې یم اشنا ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی بل سړی ډېر زبردسته. خوا به دی تل زه در ګډولم په خپل غم نن د لوند اوښکو په باران دی بل سړی. ډېر عالي. یارې بایللی لکه چې نو بایللی وښیه زړه د درد یې لیکلی و که نه حتما دا د درویش درني صاحب بیتونه دي ډېر عالي شاعر ده بیتونه دي ښه شاعر ده او نیغه هغه د چا په اصطلاح چې زړه ته لار کوي دغه بیتونه. ښه ته به څه راته وایې کڼو خیل صاحب بیت لرې ټپه لرې شاعرۍ کې ګډون وکړم ډېر خوند به وکړي یاره. زه به یو غزل درته وایم ډېر به ښه سي. وایي زه ناست باران ماښام او ستا یادونه دي او بس زه ناست
باران ماښام او ستا یادونه دی او بس اها د واټ تر غاړې ژړ تت څراغونه دی او بس ډېره مې. د چا دی پر لمنه او د چا په زړه پراته دي د چا دې په لمنه د چا دی په لمنه او د چا په زړه پراته دي ژوند څه دی څو واړه واړه داغونه دی او بس ډېر زبردست او زه تا ته منتظر چې غږ به وکړې او ته ماته زه تا ته منتظر زه تا ته منتظر چې غږ به وکړې او ته ماته او سوچ وکړه ځای کړي مو کلونه دی او بس دا ډېره ډېر ښه منظر هماغسې د خپل یوازیتوب دوزخ کې پروت یم هماغسې د خپل یوازیتوب دوزخ کې پروت یم هماغسې د خپل یوازیتوب دوزخ کې پروت یم هماغه ستا یادونه عذابونه دي او بس څومره علي او د دې پر ځای چې زړه وخورې چې سر مې ولې خوږ شي د دې پر ځای چې زړه وخورې چې سر مې ولې خوږ شي پرې کېږده چې علاج ستا لاسونه دي او بس درمانه ده درمانه ده زموږ منځ کې نه غر شته نه دیوال نه سمندر زموږ منځ کې نه غر شته نه دیوال نه سمندر چې هر څه دی نو موږ نصیبونه دي او بس هر څه دی زموږ نصیبونه دي او بس حمیمه نن مې چا د سرمایې پوښتنه وکړه حمیمه نن مې چا د سرمایې پوښتنه وکړه ما وې زموږ شریک څو تصویرونه دي او بس د حمیم صاحب شعر ډېر علي ډېر ښه انتخاب سجاد ښه ولګېده په دې منظره کې په دې ښکلي باغ کې به د مڼو قیمتي باغ کې به دغسې یو منظر نو وایي چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدي نو په خپله به ترنګېږي ډېر زبردسته وایي ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې ډېر علي ډېر ښه موسم پرست خلک لورایه په جومات موسم پرست خلک لورایه په جومات کې ښکاري اوړي سیوری لټوي په ژمي مرته ناست ښه وایي یوازې غم د یارۍ نه دی یوازې غم د یارۍ نه دی ما ته د رزق اندېښنې ولاړې دي راځه نو سجاده او یار به د غاړې لونګین کړم خلک به وایي یار په غاړه ګرځوي ډېر علي او د کابلۍ مڼې نسره ده مور یې د زیړې غواغوړې ورکړې دي واه کوچی صاحب واه مهرباني کړو ښه څه ستا ټاپه یاري خو تا کړه ما خو نه کړه یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس یې چې لنډه پرې کوې شړه راځي ډېر علي زما د کابل له سیند د جار کې زما د کابل له سیند د جار کې د شلالا د خولې کنګال پکې راځي د کابل سیند د شور ونه کړې زخمیان ویده دي چې راویښ نشي مایا واه ډېر علي ډېر علي ما د کابل د سیند زار کې زما جانان به پکې مخ مینځلی وي ډېر زبردست او ما درته ویل پوره به یې نه کړې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه د یارۍ زور راته معلوم شو په میږي پښه نږدم چې یار به یې پاتې شو اسمان کې دوه ګوتې زنځیر دی او پلار یې خنځیر دی ما ته لور نه راکوي ډېرې ساټ کړی ده ډېرې غوسه کړی وایي د خپله لاسه یم پرې مړ کړې دا ستا چې جنګ په بالۍ در وختمه زورورو زور وبشه نن مې لالی په کوڅه غلی تېروي د سیند په غاړه غاړه مزه د موره یوې ورخطا به شي ډېر ښه زموږ د مشاعرې بنډار هم دومره باور کوي زړه کې هم چندانې زور نشته هغه دا هم به ډېر یو ځان ته جذبې او هغه احساس سره کېږي سړی خوشحاله وي پرسکونه وي خو ځان ته ډاډ ورکوو او دا کومه نیمګړې هڅه چې کوو ستاسو لپاره کوو چې تسکین ترلاسه کړي د وطن ځانګړې منظرې وګورئ تولیدات یې وګورئ حد اقل دغه یو ښه انځور تاسو ته وړاندې کړو چې که په مسافرۍ کې که په داخل کې که رسیدګي مو دغه ځایونو ته نه وي نو دغه زړه مینه پرې ماتولی شئ زه دلاور خان سره غږېږم زما خواته نږدې به یې راوغواړم ده سره بنډار وکړم ځکه د ده برکته چې موږ دغه باغ کې ناست یو بنډار هم پکې وکړه مخکې مڼې هم پکې وخوړې د چا خبره چې مستې هم پکې وخوړې ښه مجلس هم پکې وکړه ښه هغه څوک چې وړاندې مې یادونه کړې وه چې موږ د چا له برکته په دغه باغ کې یو دوی د ده په شمول باندې ټولو ملګرو ډېر زحمت ویستلی ده حتی هغه اصلي مالک یې له هغه وروسته دا اوس چې مڼې اخیست دا ټول یو زنځیر ده چې موږ ته ډېر زیات ارزښت لري
زه غواړم د سره وغږېږم دلاور خان ستړی مه سې. سلام علیکم وروره جوړې صحت ښه ده؟ ډېره مننه خیر وسې. لومړی خو د دې باغ په اړه راته ووایه څه کال تاسو په کوم حساب باندې دا چاته ورکړي دي پخپله یې راشي کوئ انتقال یې بازار څنګه کوئ؟ نه دا خو داسې چل داسې تجاران راځي خپله دلته د باغونه اخلي او خرڅه ووایي بس ځینې راځي منکت یې اخلي ځینې راځي ټوټل یې اخلي بس مونږ ښځه ورکړی دی او 4 لکه مو ورکړی ده ماشاءالله څه کال یې مڼه هم ډېره ښه مڼه ده خو لږ د اوبو کمزوري ده والا که څه هم باران چې اوسي دلته ټول وطن باندې سیلاب راوځي نیم وطن یې بېوړه اوس دیکان ته کښېنې وایي د اوبو کمزوري ده. مېلمنو ته مڼې ورکوئ که یې نه ورکوئ ځان سره یې والا مېلمنو ته یې ورکوو هر وخت راځي بس هر وخت راتلی سي ورکوو ورته زړه یې خوشحالوو خالي یې نه پرېږدو بس ماشاءالله ښه دی بس ورکوو ورته او بارانونه کېږي والا بس خو داسې بارانونه نه کېږي والا چې دا د میوې تنده ماتې دا یاران تاسو سره یي دا یاره موږ سره دا هم دی باغ کې ده را سره ښه او ښه ده دغلته خپله ورځ چلوو ډېره ښه ده ډېره ښه ده. تاسو هلکه که څه شکایت لرئ مڼې ورنه غواړئ واضح ووایئ چې همدا اوس نه هغه ویډیو کې ورباندې ثبوت کړو. والا موږ ته خپل اخلاص وکړو مڼې هم راکړې او مڼې مو وخوړې ډېرې مزېداره او ډېرې خوندورې وې او بله دا چې توپک هم راکړو نو هغه به ځانونو سره وو هغه مو هلته که هر مېلمه ته دومره مهربانه یاستئ نو ممکن تاسو هم ډېره ګټه ونه کړئ. نه خو خیر ماشاءالله څه کال یې ښې دي موږ تا سره خوا کې چې کېناستو دا نه وای دا ماته ډېر جالب وبرېښېدو وایي چر چاته دومره ډېرې نشته دا دی واره کار چاته خدمت کې دي څوک چې راسي زموږ یې خدمتګار یو وکړه او بیا څه نومېږي څوک راځي زه مطیع الله د ورځې څو مڼې خورئ د ورځې زه خو یې نه خورم زه د ورځې په هفته کې 2-3 نه خورم دا ولې ما خو یو هم دلته ورور سترګې دې مړې دي سترګې مې پرې مړې دي او باغ دی وروره نو د خوښې میوه دې بیا څه شی ده کومه میوه ده خوښې میوه منګور هندوانه خټکی د دنیا داسې ژوند دی ښه نه پیدا کېږي کمیاب ته دي که ځکه ارزښت ورته لري هندوانې والا وایي چې مڼې مې خوښېږي کله ډېرې مڼې وروره دلته ډېرې دي بې ارزښته دي مونږ ته یاران راځي کابل نه مونږ یې خدمتګار یو وروره مڼې دومره چې اوله کې مونږ راغله مطیع الله خانه دروازه دې ولې نه خلاصوله ما بس ورور مې دلته دروازه کې دې مونږ درولې دروازه دې نه خلاصوله بیا دلاور خان راغی بس خیر یار دا ګوره دا تاسو به شاهدان اوسئ ته نه وې کوچې صاحبان ته بس دروازه مونږ ته نه خلاصوله او زه خیر مصروفه به ولږ زره باغ هم ډېر لوی باغ ده بېشکه نه زه خو شوخي در سره کومه برید دې ماشاءالله ما غوندې برېښي یاره که زه مجبور یم چې زه کال کم یا ته څنګه دې خوښه ده سترګې ماشاءالله ما زه به یې کال کمه زه به یې کم دی کم صحیح ده سترګې ماشاءالله ما غوندې دي ښه شینوګۍ ده او ماشاءالله زه یو ټپه راته ووایه زه ټپه باندې مڼو پسې خبره وکړه یو مڼې باره کې کله دې ځان ته روانې اوبه راتړې ورته که نه یو سوچ درځي خپله که نه ځان سره زمزمه کې ورو ورو لګیا یې بس زمزمې همدا وایي وایي نه تړ کوو ته چې اتڼ دې زده یي اتڼ دې کتلی اورېدلی دي د هغه ساز زمزمه راته وکړه یاره زمزمه راته وکړه یو زمزمه وکړه هر شی رسۍ وګورئ د دې زمانې یار ته د تن غوښې نیولې دي انګار ته ما په خپلو غوښو داسې اواز وکړ او غوښې والی زه پیسې لږ خپل یار ته ډېره لیوه خرڅې نه شوې شرمنده راغلم جانان ته بس دی کره بابا دوام ورکړه یاره دومره خوږ لګېږي یاره مطیع الله خانه څومره خوږ لګېږي ځانه شعر خیر ته مه جوړوه چې اوس یې ووایه د بل چا شعر دی ځانه درته ویلې چې ډېر بس یاران دي که نه په دغه نه یا باید دا سړی دوه ټپې راته وکړي ښه په بس ترنم کې وکړي یو ټپه راته ووایه بس پاچاهي د ملنګانو په دعا سي پویشه چا چې ځان ملنګ هغه باچا سي دونم نورم نه دی خدمت دی وکړو فقط دغه غږ کوه ورور ته دی دا د خدمت دی وکړو اوس ګوره ټپې دی ویلې ښه صحیح دی ترنم دی راته وکړه ډېره مننه مطیع الله خانه ډېره مننه خیر اوسې ډېره مننه سلامت دی صادقه خلک یې یاره پاچایان خلک یې تاسې
دنیا تاسو سره آباد ده یاره خدمتګاری به مخلص دلاور خان ستا پیغام ورستو کې واورم چې د دې کار روزګار سره کله کله څه ناامیدي ته ودرېږي مثلا چې یاره دې لپاره هغه سړی خونې وای یا د انتقال څنګه وای څه خو بات من موجود دي والا داسې هغه داسې لږ هغه یې لرو چې ساتنې ځایونه هم نسته ده والا چې او دغه فی الحال اوس بازارونه هم ډېر ضعیفه دي لارې هم پرې بندې دي دغې که لږ زره داسې هغه سوی ولی دا به بیا بېځایه هغه سوی نه ولا تا نه مې واورېدل وایي تېرو کلونو کې ډېر قیمته دغه باغ خرڅوی و هغه څومره خرڅوی و هغه 7 لکه روپۍ اوله خرڅ 3 کاله مخکې 3 کاله مخکې څه کال 4 لکه څه کال یې 4 لکه خرڅ و خو دا بیا اوس یې لږ منځ کې نیمایي کړی ده ښه دا یوه برخه ده او هغه برخه یې نه ده خرڅه سوې دغه برخه یې خرڅه سوې ده هغه یې ځان ته پرېښې او هغه یې پرېښې ده ښه ډېره مننه خیر خبره وسي خو دا ده چې د دغو ملګرو ښه کاروبار روان دی سړی خوشحاله شي چې په دغه د یوه لرې ساحه کې پرته ساحه کې داسې یو کاروبار جوړ دی چې هم خپله پکې تر ډېره خوشحاله دی او هم یې نورو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده بل خپل وطني تولید دی نو ډېر خوند کوي هم د مېلمنو دپاره ځای برابر د چې راسي بانډار پکې وکړي مستې هم ورباندې خوري مڼې هم چې ځي بیا بېرته مڼې هم ورته موټر کې ایښي دغه د زمونږ بخت مزې خو مونږ سټې کړې اصلي لوکیشن به ورته نه ښیو داسې نه چې بیخي ډېر مېلمانه پرې رابرابر دي نه هغسې نه کوو دا د مېلمانه هم راځئ هر وخت راتلی خیر اوسې نور خلک درته راځي نور وایي چې دا سټیم لوکیشن ادرس ورته وښیو خدای ژوندي لري ماشاءالله ډېر دي او ډېر راځي دغسې خو ښه ده هر وخت راتلی سي غیر نور یاران دوستان هم راوستی سي نور خو دغه مڼې پسې بیخي ډېرې خبرې شوي دي که نه وایي چې یوه مڼه چې څوک خوري هغه بیا ډاکټر ته اړتیا نه لري زړه وایي سلام ورته او دا خو واقعیت ده که نه دې ته ورته خبرې به ته هم اورېدلې وي داسې روانې هو والاسې مونږ خپله بس اول خو زه خپله هر سهاري دغسې یو څه ناسه منډه مو راځو دغلته بس خپل هغه انرژي هم دې نه پوره کوي انرژي هم پرې پوره کوو بس امرزان امسانه ډېر علي مننه چې ټول ملګرو ګډون را سره کاوه تاسو دغه باغ هغه نورې ځانګړې برخې م را سره وګورئ له بادامو وطن چې نن سره اوسئ موږ له تاسو سره یو موږ درنه اجازه غواړو ښه